أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. حاجی بگاتا ستا ابتدائی اصلاحی خبروں کی لس اسباب د پاره د حصول د علوم نبوت بیانیدل. څومره اسباب د بیان شیو؟ 8 اسباب د بیان شیو. اول نمبر سبب انابت الى الله. دویم نمبر خشیت من الله. دریم توکل علی الله. څلورم تحابب. پنځم خدمت. شپږم تواضع. اوم زمونږه تعلق مدرسې سره دی اور مدرسه زمونږه مادری علمی دی. نو چې مادری علمی دی نو واجب الاحترام دی اور واجب المحبت دی. واجب المحبت دی. اتم نمبر زمونږه تعلق چا سره دی؟ استاد سره. استاد زمونږه او تاسو روحاني پلار وي. نو څرنګه پلار واجب الاحترام واجب المحبت دی نو اندرنګي استاد هم واجب الاحترام واجب المحبت دی. صحیح شولا؟ نو اوس نهم نمبر زمونږه او تاسو تعلق کتاب سره دی. زمونږه او تاسو تعلق کتاب سره دی. نو کتاب هم واجب الاحترام دی. د دې کتاب ولا قدر وکاو، د دې احترام وکاو. اور کتاب خود څه کوي؟ چې کتاب کې خو بیا لیکل شي وی کنه، قرآن آیتونه ور باندې لیکل شي وی، احادیث ور باندې لیکل شي وی، اندرنګ د الله نوم ور باندې لیکل شي وی. مولا علی کاری رحمت الله علیه دا یو محدث، یو بزرگ، یو مفسر، یو فقih تیر شوه دی. هغه فرمایي چې سپین کاغذ ولا به هم قدر احترام کوي. سپین تش کاغذ صفا سوترا چې څور باندې لیکل شوی نوي د هغه به هم قدر احترام کوي. ولی وجه څه شدی؟ چې الله تعالی په سپین کاغذ باندې قسم خوړل دی. نون والقلم وما يسترون وما يسترون. سپین کاغذ باندې الله تعالی قسم خوړل. نو دغه کتاب مونږ به د دې ول قدر احترام کوو. د دې قدر احترام څه شدی؟ اول دا چې دغه کتاب ته مونږه د مینې په نظر باندې ګورو، اور بل دغه کتاب کې دولو کې به خیال کوو، پزما کې باندې بینه کیږي. دغه کتاب ته مونږه یعنی تکیا نه وایو، اور بل دغه کتاب کې خودلو کې یعنی چونکه تاسو سره خو کتابونه ډیر دي، مختلف فنون دي، نو دغه کتابونو کې خودلو کې د دې مدارج ول خیال بسر. صحیح؟ مدارج خیال ستل هغه دې طریقې سره دی لکه اوس ګورا د تاسو نحو ول کتاب دی. نو اوس نحو ول کتاب دا به اصول فقه باندې نه کیږي یا دا منطق باندې باندې کیږي. صحیح شولا؟ اور اندرنګ بیا د منطق ول کتاب دا به اصول فقه باندې نه کیږي. اصول فقه ول کتاب دا به په قدوری په فقه کتاب باندې نه کیږي. اندرنګ قدوری ول کتاب هغه به د احادیث په کتاب باندې نه کیږي.
احادیث ولا کتاب تب په قران مجید باندې نه کیږي اور اندرنګ بیا د دی ولا شروحات دي دغه کتاب ولا کما شرح دی هغه په کتاب باندې نه کیږي بلکې شرح بلاندې وی کتاب ور باندې کیږي کوئی شي په خبره دا د دې ادب احترام دی علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ما بتا سوري دلی نو اذا هغه مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه دا هغه شاګرد نو هغه یو ځلی چې کلاس کې پوښتنه وکا چې علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دومره لوی نامه د څرنګي ګټلې دومره لوی مقام او تعالی څرنګي ورکړل نو طالبان دي جوابونه ورکولو چا به یلو چې اتباع سنت د واجنه چا به یلو چې یره درس حدیث د واجنه چا څه نو هغه ورته یلو سنه بیا ورته یی چې یو ځلی هغه خپل دغه پښتنه خپل شاګردانو نه وکړله سماته الله تعالی دغه مقام د څرنګ را کړل نو چې به خپل ویلو سماته دغه مقام چې الله تعالی را کړل د دې د واجب نه راکړی چې زه کتابونو کې د هغه مدارج ولا خیال ساتم صحیح شو زه کتابونو کې خودلو کې د هغه کتابونو مدارج ولا خیال ساتم لکه څنګه ما درته ویلو کنه چې اصول فقه باندې به اصول فقه ولا د فقه په کتاب نه کېږي فقه حدیث په کتاب باندې نه کېږي حدیث هغه په قران باندې نکیږي نو دغه مدارج خیال وساتو صحیح شو نه د څویم نمبر ادب شو نهم اوس لسم نمبر سبب څه کم دی اغا دی ټول نه واړو اسباب رأس دی بنیاد دی صحغا دی صحیح نیت ګور انابت ال الله دی کنه صدقه نیت خالص نوی نو انابت الله د قبول نه دی اندرنګ خشیت من الله دی او چې کله نیت صحیح نوی نیت خالص نوی نو دا قبول نه دی اندرنګ توکل علی الله دی اندرنګ تحابب دی خدمت دی تواضع دی او چې کله نیت خالص نوی نیت صحیح نوی نو الله پنيز باندې دا قبول او مقبول نه دی اندرنګ د استاد ادب او احترام دی د مدرسې ادب او احترام دی د کتاب ادب او احترام دی خو چې کله نیت صحیح نوی نو دا الله پنيز باندې قبول او مقبول نه دی نو لسم نمبر سبب صحغاد دی ټولو ول رأس دی بنیاد دی هغه څه شه دی صحیح نیت په مونږه صحیح انما الاعمال بالنیات د اعمال دارومدار د پنیتونو باندې دي نیت په زمونږه څه شي نیت په زمونږه خالص الله رضا وي صدقه علوم نبوت زه حاصلوم د دې لپاره سزا د الله تعالی احکامات او پیژنم هغه عملی کم او دغه الله چې زما رب دی دا ز خپل ځان نه رضا کم خپل ځان نه خوشاله کم او دغه علوم نبوت سزا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خستا روحانه تعلیمات هغه زدا کم او پیژنم او هغه ز خپل عمل کې راولم اور اندرنګ دغه علوم نبوت صدا ز حاصل کم او زه مخکې د دی ول نشر او اشاعت وکم آینده کې مستقبل کې زه د خپل اغرتلون کې نسل هغه راهنمایي وکم هغه ته د علوم نبوت زه وروخایم کوئی شي په خبره نو دارنګ مونږ نیت هغه به صحیح خالص الله رضا ده لپاره د علوم نبوت مونږه حاصل کو نو بیا به دغه مقصد مونږ ته حاصل شي کنوي نیمګړې برنه پاتې وي دغه لس اسباب تاسو ته بیان شو دا به تاسو ته کاپیانو کې ولي کلو کنه نو دا د سکله کلا دغه کاپی راړو د دې خپل مینز کې یو بل سره مذاکره کو دغه لس وړه اسباب دا په یادو باندې زده کو او بیا ګورو چې یاره دغه سبب ما کې شتا او کنه شتا دې کې کمزوري خو نه دی راغلی
ځکه ما د تقول څه دغه لس وړه اسبابو کې یو سبب هم در نه پاتې شو کنه نو یا خو بساره دغه مقصد ته اون رسیږي او یا خو دغه مقصد ته رسمي طریقې سره ورسیږي خو څه اثر به ورکی نه وي څه فائدہ به درته ورکی نه وي نو دغه لس وړه اسباب دا انتهایی ضروري دي نو دا خو لس وړه اسباب شو اوس راشه 15 موانع دي 15 موانع یعنی دغه 15 غرونه دي د مو تاسو اور دغه اهم مقصد څنګه حصول د علوم نبوت ته زمونږه په منځ کې د غرونه دي غرونه صحیح شو دغه غرونه به ختم کوو دغه غرونه باندې به ورواوړو نو بیا به دغه خپل مقصد ته ورسیږو او خدغه غرونه موجود وي نو بیا مونږ دغه مقصد ته رسیدلې نشو نو اول مانع هغه دي شرکیات بدعات رسومات سمو تاسو دلته کې علوم نبوت هم حاصلو اور بیا شرکیه عقاید مهم وی شرک او الله تعالی ذات سره نو بیا دغه علم مونږ ته حاصلېدل نشي عقیده خالص د توحید عقیده الله په ذات باندې یقین دغه عقیده مونږ خپلو صحیح اور بل بدعات و رسومات نه بځان ساتو بدعات رسومات لکه ګوره یو خدا دی لکه نن سبا کم جدید دور دی دی کې دغه شوشي پاشي څه کمی دی کنه بس دا بدعات رسومات دی صحیح شو دغه شوشي پاشي عینتا دینه بځان ساتو اور اندرنګ مونږ خو یو دلته ژوند نه دی کنه چې بس مونږ مدرسې کیو بلکې مونږ خو یو کورینه ژوند هم دی کنه مونږ کورونه دي مونږه خويندې رونه دي مونږه مور او پلار دي مونږه خاندانونه دي نو غم نه د مونږه ټول الله اوسدي خدا دې غمونه مرتللې شي کنه اندرنګي خادیانی خوشالیانی د الله مونږ ته بار بار نصیب کی سره د فلسطین ولا مظلوم مسلمانانو هم نو دغه خوشالیانی به هم مونږ ته رسی نو دغه خوشالیانو کې دغه غمونو کې مونږه به بدعات او رسومات نه ځان ساتو کوئی شي څکله بدعات او رسومات او شرکیات نه مونږه ځان ساتو نو دغه اهم مقصد دا به مونږ ته حاصل شي کنه وی دا غر په شانتي ولاړ وي مونږ به دغه مقصد ته بیا رسیدلې نشو صحیح خاجي دویم مانع هغه دی بد اخلاقی عربی کې وته سوء الخلق یې سوء الخلق بد اخلاقی یعنی بد اخلاقی نه ځان بچ کول بد اخلاقی دا دی یعنی یو بل ته کنځلې کول یو بل سره جګړې کول اور یو بل سره په نه خبرې باندې خبرې بندول تاندې رچول نو درنګ دا بد اخلاقیانی دي دینه ځان ساتل یو بل سره مخکې ته بیان شو تحابب یو بل سره مینا کول محبت کول یو بل سره خسته اخلاق خسته خبره خسته گفتگو خسته انداز بد اخلاقی نه ځان ساتل صحیح شو سحر وخته پتندی باندې 12 بجاوي نو ته څه ګټه وکي صحیح شو لکه ته قرآن او حدیث سره غلې مدرسه دې دغه ځای کې تاسو یو بل سره تعلق دی اندرنګ مسجد کې تاسو د مدرسې نور او طالبانو سره تعلق دی اندرنګ په دسترخوان باندې اندرنګ نور کم اجتماعي معمولات دي نو دغه ټولو کې خسته اخلاق پلول اور بد اخلاقینا ځان ساتل صحیح شو بد اخلاق به نه جوړيږي باز دسي اخلاق اپناو کا چې طالبان هم تاسو سره مینه کوي اور استادان هم تاسو سره مینه کوي څه خلک د تاوله مثال ور کوي صدا یو څوک له تاوله ژوند دی دا څه تاریخي جوړ کې سبا څه خلک تاوله مثال ور کوي خلک تا ګوري یره دا ډېر خطا دی ډېر خو وخت تیر کړي دې یو طالب ولا ځړنه نه دی آزار کړي کوئی شي په خبره نو بد اخلاقینا ځان ساتل خسته اخلاق پلوه لکه څنګه یو حدیث تاسو به ورېدلې وی کنه لا تدخل الملائکه بیتا
فيه کلب او تصاویر. لا تدخل الملائکه ملائکه نه داخليږي بیتن دسه کورتا فيه کلب څهغه کې سپیوي او تصاویر یا تصویرونه. دا خدغه حدیث مبارکه یو عامه معنا شو خپل معنا چې ملائکه هغه کور ته نه داخليږي چې هغه کور کې هغه سپیوي او تصویرونه وي. او زمونږ صوفیاء کرام اهل تصوف پیران حضرات د دې حدیث مبارکه ول ترجمه کوي چې لا تدخل الملائکه ملائکه نه مراد د علوم نبوت دي. لا تدخل الملائکه ندخلي علوم نبوت بیتن مراد دا زړه دي. زړه بیتن مراد څه شي دي؟ زړه دي. نو لا تدخل الملائکه بیتن ندخلي دغه علوم نبوت هغه زړه ته فيه کلب او تصاویر. کلب نه مراد دغه شرکیات دي، بدعات دي، رسومات دي. هغه زړه ته علوم نبوت نه حاصلېږي نه داخليږي چې کم زړه کې بدعات وي، رسومات وي، شرکیات وي. او تصاویرونه مراد هغه بد اخلاقی دي. تصاویرونه مراد څه شي دي؟ بد اخلاقی دي. نو کم زړه کې شرکیات وی، بدعات وی، رسومات وی اور بد اخلاقی وی، هغه سینې ته هغه زړه ته علوم نبوت نه داخليږي. نو دې د واجب نه زمونږه دغه سینا څخه کم دي، زمونږه دغه زړه څخه کم دي. دا به شرکیات او بدعات او رسومات نه اور دغه بد اخلاقیانو نه به پاکو صفکو به صدقه زړه بالکل د مو ولا صفا سوترا شي. نو دغه علوم نبوت هغه یو پاک علم دی، یو خيستا هغه به دغه سینې ته بیا راننوځي. خوشي په خبره او څه کله ګاندا سینا دوی نو دغه علوم نبوت نه رانوځي او کراشي هم فایدمن بنوي. لکه څنګه یو ګلاس دی، هغه ګلاس کې یو قطره د وړو بولو ولدي او تا ورته شودي ورواچولې ورواخو د چولې هغه شودي چوکس خي بیا نسخي صحیح شو. نو اندرنګي دا بستاسو به ډیر خلک کتلی وي سره رسمي طریقې سره خو مدرسونه فارغ دي کنه. نو هغه ته خو پکاري دا او چې هغه د خیر سریا ګرځیدلی وي، هغه نن سبا خلکو د پاره zarar ګرځیدلی، خلکو عقاید خراب، خلکو اخلاق خراب، معاشري خراب کړلې ها. اور په نوم باندې هغه سره به خدای عالم نوم لګیدلی وي، مولانا، مفتی، علامه، پلانکې مخکې ورستا ها سامان ما به دومره نما به اور خلکو خانه به خراب کړي اور خلینا به زهر روزي اور سما خبره به هغه خلینا نه روزي. ولی ما د تعول ول صدقه الله سواړه اسباب د خپل ول پکاري دي او د کم موانع د تبیانېږي دین ځان ستل پکاري. نو بیا به تانه د یو شخص د یو انسان در نه جوړ شي ته بیا د خیر ول ذریعہ کویګو په خبره. نو موانع د تڅوره بیان شو دوا شرکیات، بدعات، رسومات، دین ځان ستل اور بد اخلاقی نه ځان ستل. صحیح. دریم مانع هغه دی تباغض نه ځان ستل. تباغض معنا یعنی یو بل سره بغض کول، یو بل سره کینه کول، قاصد کول. مونږه پښتو کې ورته یا تا خو ما سره ډیر قاصد دي خواراشي. نو دارنګي دغه خاص کینه نه ځان ستل. کوئی شي په خبره یو بل سره بغض نه کول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیم هم دی لا تباغضوا، یو بل سره تاسو بغض کینه ما کول. صحیح شو. یو بل سره مینا محبت کول، یو بل ته خیستان نیت کول. تاسو یو کلاس کې دغه ور تاسو رونه یو خپل، تاسو خپل کې ملګری یو هم کلاس ملګری، هم سبق ملګری، په دسترخوان باندې کم ملګری تاسو نورو درجو ولدي، هم ماکل ملګری، هم مشرب ملګری، هم تکرار، هم مطالعه،
دا ټول تاسو خپل کې ملګری یو خپل کې رونه یو نو یو بل سره کینه ولا تعلق نه ساتل یو بل سره بغض نه کول یو بل سره مینا محبت کول خو شي څکله دغه معنی ان تاسو ځان وساتو دغه رکاوټ ختم کو نو دغه کم مقصد تاسو ته مخ کې پروت دی مقصد ته تاسو ورسېږئ خو شي په خبره نو دریم معنی څه شو بغض نه کول ها اور څلورم تحاسد دی تحاسد نه ځان ساتل تحاسد باب تفاعل یو بل سره حسد کول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی لا تحاسدوا تاسو یو بل سره حسد ما کوئ حسد یی څه شي ته د حسد تعریف څه شي دی حسد تعریف علماء کرام دا کوي چې طلب کول د زوال د نعمت د محسود نه د حسد تعریف دی یعنی طلب کوي ته د څه شي طلب کوي د زوال نعمت چیرې دغه مولوی سے باندې الله دغه انعام کړی دی نو اوس دغه طالب دغه عالم دغه مولوی سے د محسود دی دا ور سره حسد پیدا شو نور خو اسم فاعل اسم مفعول کو پیژنو کنه ها ټولي خبرې خو تیروالی پښتو چې نشون کولای کنه ها نو عربي اصطلاحات خو بزده کوو کنه طلب د زوال د نعمت د محسود نه دا د څه شی ولا تعریف دی د حسد ولا خو شي په خبره بیا دغه حسد دوا فرد دي یو فرد هغه قبیح دی او یو فرد هغه اقبح دی قبیح یعنی ګندا اقبح ډیر ګندا قبیح فرد حسد ولا څه شي دی هغه داده لکه اوس مثلا دغه مولوی صاحب دی الله ور باندې انعام کړی دی الله ورته حافظه ور کړی دی الله ورته دسي اخلاق ور کړی دي چې استادان ور سره ځان تمینه دي طالبان ور سره ځان تمینه دي خلق ور سره د زړه محبت دي اور اندرنګي تکرار کوي مطالعه کوي استادانو ته سبق کې خ جواب ورته ور کوي اور پرچی اعلی طریقې سره کوي پوزیشنو کې رسی نو الله تعالی دغه انعامات دی باندې کړی دي استادی سره حسد پیدا وشو ها اوس دغه انعاماتو د زوال ولا طلب تکي یا الله دین دغه نعمت واخلي او دې کې کبیح یا الله دین دغه نعمت واخلي اور ماته راکي دیګه دین دغه نعمت واخلي اور ماته راکي دا قبیح فرد اور بیا اقبح فرد د حسد ولا داده یا الله دین واخلي ماته راکي او کنه راکي او یا الله دین واخلي د دې سره د استادانو د غمینه نوي دې سره د طالبانو د غمینه نوي او دې حافظه د ګډه وډه شي او دا د ختم شي دی پوزیشن د ختم شي او دی خې نمبر د ختم شي اندرنګ نور انعامات نو دا اقبح فرد او دغه حسد د ډیر یو ناروا جرم دی اغه ناروالی ولا یو غټه وجه ده صبورا د الله جل جلاله په ذات باندې یو قسم اعتراض کول دي او دغه مولوی سے دغه انعام چا ور کړی دی الله ور کړی دی او دا د دې اهل دی کنه س الله ورته دغه انعام ور کړی خدا د دې اهل دی کنه اوس کله ته د دې زوال ولا طلب کوي ارمانی کوي اور یا الله دین واخلي ماته راکي نو گویا کې دا خو ته د سیای یا الله تا غلط دي کې خپل انعام کړی دی د دې حقدار د دې اهل خو زیم دا خو نه دی نو دا د الله تعالی په ورکړی باندې یو نوع یو قسم اعتراض کوي صحیح شو نو حسد ناروا اور حسد په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنه س حسد نیکیان دسی خوري لکه څنګه دغه اور لرګي خوري خو شي په خبره مونږ او تاسو به څه شي کوو مونږ به تاسو حسد ولا دغه قبیح فرد دا به هم نه اخلو اقبح به هم نه اخلو بلکې مونږ او تاسو سره لار داده صحاغه دی غیبتا څه شي دی غیبتا مونږ به غیبتې کوو غیبتا څه شي دی یره دغه مولوی سے باندې الله تعالی دغه انعام کړی دی یره دغه مولوی سے دغه حافظه کوي مضبوطه دی یره نو ما څه چال دی د دې وسترګې دي زمات وسترګې نه دي
دي دوا غوګونه دي زما دوا غوګونه نه دي ها دي ته الله تعالی دغه جسم دغه باډي ورکړي نو ماته نه دی رکړي دي ته کم کپاره الله ورکړي کم دماغي ورکړي نو ماته الله تعالی دا نه دی رکړي غیبتا ور سره وکا سدینه زمخ کېګم صحیح شو دا دومره نمبر اخلي زب دومره نمبر اخلم دا استاد ته دسي جواب ورکړي زب دینه خ جواب ورکړي دا دومره تکرار کوي زب دینه خ تکرار کوي دا دومره مطالعه کوي زب دینه ډیره مطالعه کوي غیبتا وکا غیبتا خو شي په خبره حسد نه بځان څه تو څه شی وکاو غیبتا وکاو نو دا څلور موانع اول مانع شرکیات بدعات رسومات نه ځان ساتل دویم مانع بد اخلاقی نه ځان ساتل دریم مانع کاس کینه نه ځان ساتل بغض نه اور څلورم مانع حسد نه کول صحیح شو اور بیا پنځم مانع هغه دی غلط نیت څه شي غلط نیت لکه څنګه اسبابو کې درته اخیرانه سبب صحیح نیت بیان شو نو اندرنګ د دې کې موانعو کې غټ مانع هغه دی غلط نیت خو شي په خبره دغه غلط نیت څه کلوي کنه نو بدغه مقصد ته نه حاصلېږي غلط نیت دا لکه ته اوس دغه علوم نبوت حاصلې مدرسې ته راغلې څه د پاره ير دغه وفاق ولا سند حاصل کم سبب ز سکول کې ټیچر ولا خو شي په خبره ير دغه وفاق ولا سند ز حاصل کم سبب ز کونسلری اوټونو ته ودرم ناظم به جوړ شم کونسلر صاحب به جوړ شم خو شي په خبره ام پی ام ان ای ته به ودرم بیا به سینیټر شم ها دغه سوچونه کول یره دغه وفاق ولا سند زه حاصل کم نو سبب زما پلار لنکی سکول کې ټیچر پاتې شو اسلامیات ولا نو هغه مړ شوی دی هغه سیټ کو ماته دینه بغیر نه پاتې کیږي ها نو سه ناکام نه دا قوم چې د وفاق ولا سند حاصل کړ صحیح شو ها دغه علم نبوت دي د پر حاصلول سیاره پلنکی جمعات کې زه امام شم لکه پلار امامو اخو سامي غوړي غوړي شکرانه وي دغه الواګانې وي او دغه او جمعې شپه دی او دا دسي او تنخي او د جمعات خو مانه پتی کیږي ها نو زه علم حاصل نکم نو ته علم دي د پر حاصله هغه پلار ولا جمعات حاصل کی کوئی شي په خبره یا دغه علم نبوت د دې لپاره ته حاصله چې خلق ماته عالم نه وي خلق ماته مولانا صاحب نه وي خلق ماته شیخ صاحب مفتی صاحب نه وي خلق زماله سونه خولي اور ماته ټیټ ټاس کیږي پورته ځونه لړکېږم نو دې لپاره دغه علوم نبوت حاصلول د غلط نیت صحیح شو نیت هغه صحیح پکاره دي سنیت پکاره دي دغه علوم نبوت زه حاصلوم چې الله ځاننا رضی کوم د الله احکامات پیژن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات نه ځان خبر کم او زه خپل عمل په دې باندې روان کم اور آینده کې مستقبل کې څه کم روان نسل دی ها هغه ذمہ داری کو پتا سو باندې دی کنه ها مخکیم دا خبره ده شی واغه ذمہ داری په چا باندې دی پتا سو باندې دی نن سبا کم استادان دي معنی الوامو خود استادی استاد ټکی قابل نه یو ونن سبا کم استادان دي چې په دغه غادیانو باندې تاسو ته ناس دي هغه خپل ذمہ فارغه کا وای شي په خبره هغه خپل ذمہ فارغه کا هغه ته خپل استادانو څخه کم امانت ورکړو هغه خپل امانت هغه تاسو ته درکړلو اوس آینده نسل ذمہ داری پتا سو باندې قیامت پوری څومره نسل روان دي ور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه علم دغه حدیث د قران د صحابه ته منتقل صحابه کرام رضی الله عنهم تابعین ته منتقل کو تابعین تبع تابعین خپل شاګردانو ته دا سلسله وار ترتیب وار د سلسله روانه دي کنه صحیح شو دغه دیوبند تر ورسیدله مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ننشتا ژوند دی ها لاړو کنه اندرنګ حسین مدنی رحمت الله علیه ژوند دی لاړو کنه د هغه شاګردانو مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه
اندرنګ نور شاګردان او خپل شاګردانی پرېږدولو پاکستان کې دغه علوم نبوت دی ولا پرچاري او حدیث او تعلیم ورکو هغه هم نن لاړ او د سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه شاګردان اوس ته مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه شاګردان دي د هغو شاګردان هم پتلو باندې دي د هغو شاګردان هم وفات کیږي لګیا دي هغه خپل شاګردانو ته دغه تعلیم دغه خپل امانت سپارل دي هغه نن لګیا دي کوي نو اوس دا خو به روغ عمر ژوندۍ نه وی کنه څنګه مولانا سلیم الله خان صاحب دلاړو هغه شيوخ لاړو وندرنګ دغه شيوخ نن سبا مو تاسو ته کم کتل شي دا به هم لاړ شي صحیح شو نو سبب دغه میدان تاسو ته پاتې نو دې د پر دغه مهنت کول دې د پر دغه علوم نبوت حاصلول څه سبب آینده کې مستقبل کې حکم راتلون کې نسل دې هغه ته د قرآن خیم هغه ته د احادیث خیم دغه علوم نبوت ته خیم څه د الله احکامات ژوندۍ پاتې شي د الله نماز ژوندۍ پاتې شي او دغه اسلام ژوندۍ پاتې شي صحیح ان شاء الله نو دغه لس اسباب او 15 موانع نو دا به تاسو مهرباني وکړو کله کله به د دې ولا مذاکره کوو صحیح شو او دا به کله کله رااړو او دا به ګورو او بیا به خپل ځان محاسبه کوو چیرې د ما کېشته او کنيشته او کله تاسو دا کوو ان شاء الله ما ته به هم دعا کوو او تاسو دغه سفر څخه کم دی دا به د خیر او برکت ولري صحیح ان شاء الله سبا نه بیا کتاب او کتاب متعلق څه خبره هغه شروع کړو سبحانك اللهم